دا یوازې په اور سوی انګار نه دی بلکې دا د سوو خاندانو یو امید و چې وسوځل سو. دا د یو غریب مزدور د تن خوله ده چې وسوځل سوه. دا د هغه بچي د راروان مستقبل و چې د خپل پلار څه درلودی دلته په اور زره زره سلو. دا د کوټې ښار هالیم پلازا ده. له نن څخه یوه هفته وړاندې دا په اور وسوځل سوه او په دې کې چې څه هم دوکانونه وه ټول اور واخیستی، څه هم نه دي پکې پاته. د دا ځای دوکانداران هغه دوکانداران چې د دوی دوکانونه سوځل سوي دي لا تر اوسه د انصاف په تمه ناست دي. د دې ځای له دوکاندارانو او ځایي تجارانو سره خبره کوو. عثمان خان موږ چې کله رالو اوله وار موږ ولیدله فایر برګیډ والا چې کومې ګاډیانې راوستلې وې هغو سره اول خو دا ماسکونه نه وو ورسره، د دوی سره فایر پروف یونیفارمونه نه وو ورسره چې دوی د اور هغه مین ځای ته هغه اصل ځای ته ځان ور ورسوي او اور د هغه ځای څخه مړ کړي، نور ځای ته نقصان نه ورسېږي. بیا چې موږ کتله ورته ولاړ وو، موږ د مین ګیټ څخه موږ لیدل دویم فلور ته اور نه و راغلی. دا زما دوکان دی، په دا ځای ته بالکل اور نه و راغلی. نو موږ د دې ځای څخه چې اور راغلی دویم فلور ته ځدان را شروع سوه. موږ ورته وویل موږ دا شیشې ماتې کوي، پر دا سیړۍ ور وخېږئ، دستې د موټرانو پر شر چې کومې سیړیانې دي پر دې ور وخېږئ، د اوبه د لوړې خوا ورته ونیسئ. دوی بیا دومره ان ایکسپیرینس عمله وه چې دوی دا شیشې په خښتو ماتولې، لاندې خښتې پرتې وې، د دې د لاندې څخه خښتې ور غورځولې، د شیشې ماتولې، بیا د دې شیشو دا کوم چې کړکیانې به ماتې شوې د دې څخه بیا اوبه ورته نیولې وې. نو یعنې دا د دوی سره هغه اوس موږ په نورو علاقو کې په پنجاب کې موږ په سند کې لیدلي دي د اوبو سره سره د دوی سره یو کیمیکل تروینګ ماشین هم ورسره وي چې هغه پر دا اور باندې کیمیکل غورځوي، هغه ځای پر ځای باندې دا اور مړ کېږي. هغه شی خو موږ بالکل لیدلی نه دی، د دوی سره هغه شی ورسره دي. دا کوم چې لوړ دوکانونه وه دا د ځایي دوکاندارانو په لیدنه باندې یعنې شاهدان دي. زه اول خپل شاهد یم چې دا لوړ فلور ټوټل د دوی د غفلت څخه وسوځل شو. ستا دوکان کوم یو دی او کوم نقصانات شوي؟ زما دوکان د دغه ځای څخه ونیسې بیا تر هغه مین ځای پورې زما دوکان و. نو دغه دوه دانې دلته داسې تاسو وینئ، دا دوه دانې دې ته ډریګن فلای لیپټاپونه ویل کېږي، کور آی 5 اتم جنریشن دی دا. نو دا په دغه حال کې سوي دي، دا په دغه حال کې سوي دي. د دې نه سکرین معلومیږي، نه کیبورډ معلومیږي، نه بیټرۍ معلومیږي. موږ اوسه پورې د دې لیپټاپ یو لیپټاپ قیمت چې ولو هغه 15,000 روپۍ و چې موږ په 8,000 په 2,000 روپۍ رانیوي، بیا هم په 8,000 روپۍ په 15,000 روپۍ بیا موږ خرڅوي. نو تقریبا زما د دوکان چې کوم لاګت دی چې څو تاوان ماته رسېدلی دی هغه تقریبا تر 15 لک روپۍ بالا دی. دلته د نورو دوکاندارانو څو مالونه وه اندازه تا د دوکان زموږ چې کوم لیپټاپو والا دي دا کمزوری دوکاندار داسې و، ولې زموږ چې کوم سامان دی هغه حجم هغې دومره نه دی، دومره زیات نه دی، لیکن دی چې کوم قیمت دی د قیمت ډېر ګران دی. ولې خلکو ګرده لیټسټ موډلان خوښوله، موږ هغه لیټسټ موډلان په کریډټ باندې د کراچي والا د لاهور والا سره وړل د یو 2,000-5,000 روپو د ګټې دپاره. نو دا کم هر کوچنی دوکاندار چې دی هغه کم سے کم 50 لک روپۍ اوس پورې وړی دی. چې کم مال یې په دوکان کې پروت دی هغه د 15 لکه د 20 لک روپۍ تر هغه بالا دی. هغه پورونه یې جلا دي او دا کم چې تاوان دی دا جلا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم یاسین آغا دی، زه د مرکزي تنظیم تاجران بلوچستان چیرمن یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کومه ورځ دغه اور لګېدلی و نو موږ په هغه سهار باندې د خبر سو ځان راورسوي. نو دا د بدقسمتۍ سره په پلازه کې یو شی نه دی پاته سوی. تا به کتلي یو موبایل، یو کمپیوټر، یو ګوټ، یو شی ثابته نه دی پاته سوی. فایر برګیډ هم څه ځنډېدلی و، خیر خو چې رالیم خو اور یې مړ نه کړي، پلازه مکمله سوځلې ده. نو بیا موږ پر سوشل میډیا باندې مې آواز پورته کړي، موږ خپل مرکزي تنظیم تاجران بلوچستان د طرفه څخه چې زموږ کوم کومک دی هغه موږ د هغې ورځ چې تر دا نن ورځ روزانه موږ 3 واره 4 واره ورځو د دوی سره یکجهتي کوو، د دوی په غم او په درد کې شرکت کوو. سیاسي پارټیانو چې کوم پارټیان راغلي دي د هغو مو شکریه ادا کوو. دا د کوم غم دی، د کوم درد دی، دا واقعیت همیشه نه کېږي. نو چې کله وسي نو د کوم د سیاسي پارټیان څومره دا امید لرو چې دوی راشي د موږ سره په غم او په درد کې شرکت وکړي. زه د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر سردار اصغر خان اچکزي صاحب، ملک نعیم خان بازري صاحب،
دارنګه صادق خان ادوزی صاحب علي مدد جتک زمر خان مندوخیل چار څوک دلې راغلي دي ډاکټر امید صاحب اول ورځ راغلی دی نو دا رنګه چار څوک راغلي دي اوس شاید سنما به زموږ یېري د هغو موږ شکریا ادا کوو خو ډېر په افسوس سره دا وایو چې ځینې پارټۍ اوس زه داسې څه خبر کول نه غواړم چې زموږ د پښتني سیمې ټوټل ووټ هغه پارټۍ له ځي خو نو سیاست نه جوړوم په هغې کې زه سیاسي خبر کول نه غواړم نو په دې وجه زه نوم نه اخلم هغه دې په خپلو ګریوانو کې وګوري د هغو یوه نمایندګي دلې نه ده سوې چې د هغه زموږ د علاقې د قومي اسمبلي سټان د صوبایي سټان او زموږ د سینټ نمایندګي ټوټل تقریبا 80% 70% ووټونه دوی وړي لیکن نن دوی د قوم په دغه په درد کې شرکت نه دی کړی بهرحال موږ د ډي سي صاحب شکریا ادا کوو د رالو کمیټې یې جوړه کړه نور موږ هېڅ مطالبه نه لرو صرف زموږ دوې مطالبې دي چې یو خو دې د دې تحقیقات وشي چې دا اور څنګه لګېدلی دی دویمه خبره دا ده درګورتو ډېره غټه بنیادي خبره دا ده چې دغه کوم دکانداران دي یقین وکړه زه به د ورځې به شاید یو وار راغلی وای لیکن زه چې د دوی درد و غم ووینم په واوره کې په یخ کې په ماینس 12 او 13 سنټیګریډ کې دا خلک دلته ناست دي د خپلو دکانو ته ګوري زه چې یاره هغه دکانو ته وګورم چې په خلک په خپلو دکانو کې ناست دي بله خوا ته دوی ته وګوره چې دا واوره و یخ ته دا سوځلو دکانو ته ګوري او ټوټل سرمایه د دکاندارانو در لاس ورکړې ده د چا 1 کروړ چا 2 کروړ چا 3 کروړ تاوان سوی دی نو ریاست چې دی خو ښکاره خبره د مور پلار نو د مور د پلار څخه په دغه مشکل کې انسان امید لري تمه لري چې هغه په مشکل کې زموږ مدد وکړي زموږ کومک وکړي دا خلکو ته دی یو داسې دغه ورکړي د سرکار پر ریاست ډېر اثر نه لویږي لیکن د خلکو دغه تقریبا 100 دکانه دي نو دې ته یو ښه موضوع میلاو سي چې دوی برته د خپل کاروبار د نوي سرې شروع کړي او د خپلو بچیانو دپاره یو حلاله روزي وګټي ډېره مهرباني کور ودان خوشحاله اوسئ